السلام علیکم ملګرو، څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ خوشحاله اوسئ. ملګرو، څرنګه کولی شو چې له فیسبوک څخه سټوریانې را ډاونلوډ کړو. ډېرو دوستانو له موږ څخه دا غوښتنه کړې وه چې موږ څرنګه کولی شو چې له فیسبوک څخه سټوریانې را ډاونلوډ کړو. نو دوستانو، دا خو تاسو ته معلومه ده چې له فیسبوک څخه سټوریانې نه ډاونلوډېږي. نو د دې لپاره باید تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو دا طریقه ستاسو په دې ویډیو کې ښیم، خو ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. او که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. نو راځو ویډیو پیلوو. نو د دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. تاسو به دغه یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، فیسبوک میډیا سیور. د دې لینک ما تاسو ته لاندې په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو د ډسکرپشن لارې په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ. نو کله چې تاسو دغه ډاونلوډ کړو، د دې شکل اوله ور دغه رقم راځي. اوس به په دې کې تاسو خپل د فیسبوک آی ډي خلاصه کړئ. زه اوس په دې کې خپل د فیسبوک آی ډي خلاصومه. کله چې مې دې کې آی ډي خلاصه کړه، نو دلته اوس تاسو سټوریانو ته راسئ. دلته ستاسو هره سټوري خوښه سي او غواړئ ستاسو چې هغه سټوري ډاونلوډ کړئ، نو تاسو یې له دغو ځای څخه په اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ. یوازې تاسو په هغو سټوري باندې کلیک کوئ. نو کله چې تاسو په سټوري باندې کلیک وکړو، بیا په دا څنګ کې دغه سور اپشن چې تاسو وینئ، تاسو په دې باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړو، نو ډایرکټ به ستاسو سټوري ډاونلوډېږي. نو دوستانو، ډېره خوندوره طریقه یې ده. که مې ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو سره لایک کړئ او د نورو داسې خوندورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان. الله مې مل شه.